دا ورو سوال کړی دی زما پلار د ډېر وخت نه سودي معاملات کوي او زکات هم نه ورکوي او د دې ډېر وخت وشو ډېر کلونه وشو او زه ورته په مخه نصیحتونه کوم خو هغه یې نه مني. اوس یو کور جوړ کړی دی دې دپاره چې زه واده وکړم او کور ته لاړ شم او ښه قیمتي کور دی ما ورته چې زه دې کې نه اوسېږم دا د حرامو دی خو هغه دا خبره نه مني. زما دپاره دا جایز دي چې زه به داسې کور کې اوسېږم چې هغه زما پلار زما دپاره په سودي پیسو باندې جوړ کړی. الجواب اول خو دا د ورور تقوا ده او د الله نه یېرېدل دي او داسې خلک نن سبا ډېر لږ دي. یعنې کور پلار بچي را ورکوي ځان له کور او واده وکړو دې ته ځه او دی به کې دا تپوس کوي چې دا به جایز وي او که نه. دې ته تقوا وایي دې ته د الله نه یره وایي او چې کله د الله دا یره په زړه کې پرته وه که نه او د الله سره مینه محبت نو د دنیا ټوله دا خو یو کور دی دا ټوله دنیا او چې د دې په شان سل چنده ورسره نوره کې که نه دا انسان ته د ماشي د وزر په شان هم نه ښکاري چې کله یې د الله سره محبت او د الله قدر دې کوو نو دا اوس د الله قدر دی او د الله تعظیم دی چې یاره زما رب خو زه د سود نه منع کړی یم صحیح دی را سود زه نه کوم زما پلار خو یې کوي او دا کور د سودي پیسو باندې جوړ کړی داسې نه الله رانه ناراضه شي. دا د مؤمن سوچ دا د مؤمن شان. ګوره سود غټه ګناه ده او په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده. هغه سړی چې اعلان هغه کړی دی د جنګ د الله او د الله د رسول سره فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اعلان جنگ د الله سره او د الله د رسول سره. او حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په سود خوړونکي باندې په بل باندې چې خورئ په هغه باندې د دې په لیکونکي باندې د دې په ګواهانو باندې او دی وایي هم سوا دا ټول په دې ګناه کې څه دي شریک دي. نو دا بینکونه چې کومې فایدې ورکوي په قرضو باندې دا ټول په سود کې دننه راشي دا ټول په سود کې دننه راځي. او دې باره کې موږ مستقل جوابونه ورکړي دي یا بعضو بیانونو کې خبر راغلی ده چې که یو سړي ضرورت راشي بینک کې پیسې ایښودو ته ټول بینکونه سودي نو څه به کوي د دې جواب موږ هلته کړی. نو د دې پلار په دوو ګناهونو کې اخته دی په کومه کې زکات نه ورکوي او یو سودخور دی او دواړه ګناهونه غټ ګناهونه دي. خو دا خبره ده که راجح قول د اهل علم تحقیقي دا دی چې څوک په ناروا طریقې سره مال ګټي دا مال صرف حرام دی په هغه چا باندې چې څوک یې په ناروا طریقې سره ګټي. خو که د ده نه څوک علي په یو داسې لارې سره چې هغه لاره باندې مال اخیسته روا دي نو د هغه دپاره روا دي. پوه شو بیا یې درته وایم غوږو ته کښېنئ څوک چې مال په ناروا طریقې سره ګټي نو دا مال حرام دی په ده باندې خو که دی چاله ورکوي یا د ده نه څوک علي په روا طریقې سره نو د هغه دپاره نه دی حرام. اوس مې پوه شوې که بیا راته الا چې دا شی د دې شي ذات ناروای حرامي عین د دې شي حرامي لکه شراب که دی په خپله علم حرام دي که بل لی ورکوي هم حرام دي که بلې ته علم حرام دي ولې ذات حرام دي. یا د غلا یو سامان یو سړی دی د چا نه څه شی پټ کو نو بیا هغه بل وایي چې دا خو ده په ناروا طریقې سره ګټلی دی خو په ده حرام دی که دی بل چاله ورکوي په بل چا خرڅوي په صحیح طریقې سره نو په هغه خو نه دی حرام موږ وایو په هغه هم حرام دی چې کله هغه ته پته وي چې ده دا شی پټ کړی دی ځکه دا خو په اصل کې د ده په ملکیت کې نه دی. ښه دغه شان لکه یو سړی سپی خرڅوي اصل کې دا شی نجس دی ذات حرام دی نو څنګه دی خرڅوي بلې ته علي او داسې پسې بیا زه ډېر مثالونه پیږي. خو که دی یو شی وګټي او د هغه شي هغه ذات چې دی یا عین حرام نه دی او د دا شی په ناروا طریقې سره وګټو په ناروا طریقې سره لکه دوکې پکې وکړه یا سود دی
یا یې دروغ ووي دې ته ناروا طریقې وي په دې طریقو کې یو طریقې استعمال کړه او مال یې وګټو دا خو د لپاره حرام دی که نه خو د ده نه که څوک په صحیح طریقه علي نو هغه ترې اخیستی شي مثال لکه دی اوس چاله هبه ورکوي هدیه یو سړی دی سودخور دی یو سړی دی مال یې ګټلی دی په دروغو ویلو سره او دی راولګېدو یو ملګري له تحفه ورکړه دا تحفه چې د دې ملګري له ورکړه دا د ده لپاره حرامه وه خو هغه ملګري ته دا په شرعي طریقې سره صحیح میلاو شوې ده د هغې دپاره حرامه نه ده دغه شان پلار باندې لازم دي چې به بچو خرچه وکړي او بچي هغه بچي او بیا خصوصا هغه چې هغوی مزدوري نشي کولی او هغوی ته پته ده چې پلار زموږ سودخور دی نو داسې ټیم کې دا بچي دا ښځه دوی د دغه مال نه خرچه کولی شي دلیل به ته به دې وښیم کیدای شي بعضو ته دا مسله یې عجیبه ښکاره شي چې یاره دا څنګه حرام باندې ګټلی ده او ته دته که په صحیح طریقه میلاو شي دې ته اخیستی شي ستاسو ذهن کې څه دلیل شته دا دومره سر غواړي الله توفیق نه بعد موږ خو صرف کینو دا ووایو چې یاره مولیان کته او مولیان براو یا یو دوه کتابه به ووایم زما نه به ګډ شیخ جوړ شي رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو سره معاملات کړي دي که نه دي د یهودو نه قرض اخیستی دی که نه هغه یهودۍ ښځې ورته ګډ هدیه کړی هغه زهر یې چې ورته پکې اچولي دغه شان نور معاملات د تجارت د یهودو سره راغلي دي او د یهودو غټ صفت په قرآن کې بیان شوی دی چې دا انتهایي سودخور قوم دی بیا هم رسول صلی الله هغوی سره معاملات کړي دي که نه دا ګرنټي شته چې رسول وسلم چې د څومره یهودو سره معاملات راغلي هغه ټول د سود نه څپاو نه کیدای شي هغوی سود کړی هغه سودخور خو هغه سود په هغوی حرام و رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی سره تجارت کړی سامان کې ته اخیستی دی په پیسو یې ته اخیستی دی که هغوی ورې څه تحفه ورکړې ده خو تحفې په شکل یې ورکړې تحفه هغه اخیستې ده نو ځکه چې عین د دې شي خو حرام نه دی که نه خو چې کله عین د دې شي په خپله هغه حرامي بیا خو په هر حال ته نشي اخیستی امید ده انشاءالله تاسو به پوه شوي نو دې ورور ته به څه وایو اخیستی شي که چېرته یو پلار راولګي یو زوی له کور جوړ کړي په سودي مال باندې نو په زوی باندې څه حرج نشته چې دی دغه کور نه فایده والي ځکه چې ده ته خو به طور تحفه میلاو شوی دی او ګناه د سود هغه په هغه چا دی چا دا سود کړی دی نو دې زوی ته دلته دا ویلی کېږي چې هېڅ خبره نه ده ته په دې کور کې اوسېدی شي الا دا که چېرته ستا نه اوسېده په دې کور کې یا نه قبلول د دې کور پلار له دومره زور ورکوي چې هغه د سود نه بندېږي نو بیا خو ښه دا دی چې مایله دی داسې هم کېدی شي لکه زوی وایي چې نه نه تا نه نالمه دا سودي مال دی بس په دې زما رب ناراضه دی دا خبره کله یو مسلمان په زړه ولګي چېرته وګوره زما څه مال شو او دا زما څه ژوند شو چې زوی زما نه مال نه قبلوي نو کله دې کې دا فایده وشي چې هغه د دې سود نه توبه وباسي که دا فایده پکې دا ملګری ایني نو بیا خو ښه ده او که دا فایده پکې نه ایني بلکې پلار ورته غوسه کېږي او هغه په خپلو معاملاتو کې بیا ښه ورننوځي او ښه ګډوډ کېږي ځکه چې دا زوی ورسره یم دی ورته لا بیا هم وخت په وخت نصیحت کوي خو داسې به دا زوی به پرېږدي بیا به ده ته لار ښه صفای شي او ښه په ګناهونو کې ورننوځي الټه به د زوی نه خفه مي زوی ورسره بیا څه احسان نور نشي کولی کوم چې نږدې نه کېږي نو بیا داسې ټیم کې ښه دا دی چې دې ته دا کور درته ووالي پوه شوئ په دې مسله که نه ښه دلته یو دا مسله یاده کړئ دا ډېره اهمه مسله ده چې یو سړی لکه دا ورور وایي چې داسې حالاتو کې بیا څه کول پکار دي کوم سړی چې سود باندې پیسې وګټي او دې توبه وایسته غواړي نو توبې دروازه خو همیشه کولاو ده مرګه پورې خو د هغې سره یو دا شرط دی چې د دې مال نه به ځان خلاصوي
په دې مسله باندې زه عوام خو نه یم، ډېر داسې مفتیان هم ما لیدلي چې هغه په دې مسله جوور نه دي پوه. مال نه خلاصول، ځان خلاصول، د هغه مال نه چې د هغې نه ځان خلاصول اسان دي. یو هغه مال دی چې سړی استعمال کړی یا یې خوړلی، لکه اوس یو سړی دی په سودي مال باندې کور جوړ کړی دی، او ځکه کور د ده د اوسېدو ځای دی، لکه څنګه چې دې کس دا کار کړی دی. دته که موږ دلته دا ووایو چې دا کور به م ختموي او دا هر څه به ختموي او دا به لرې کې، کېدای شي دې توبه د سره ونه باسي. او ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تفصیلي خبره کړې دي چې خلاصه د هغې دا د په مجموع الفتاوه کې وی کله داسې وشي چې یو سړی ډېره زمانه مونځونه نه کوي، اوږده زمانه پرې تېره شوي ده، کلونه چې د مونځ نه دی کړی، زکات یې نه دی ورکړی، روجې نه دي نیولي، دا ورته پته هم نشته چې دا مال حلال دی او که حرام دی. د نکاح چې کوم شروط دي د هغې نه دی خبر، طلاقو د مسلو نه دی نه دی خبر، او نورې ډېرې مسلې دي، خو دا ده چې نسبت اسلام ته کېږي ځان ته مسلمان وایي. خیال هم دی که نه؟ ځان ته وایي مسلمان. چل څه دی؟ منځونه نشتي، کلونه وشو، روجې نشتي، زکات نشتي، نور شریعت مسایل درته نه دي معلوم. نو که چېرته دې سړي له الله هدایت ورکړي او دې توبه وباسي او ده ته قاضي دا ووایي او عالم ورته دا ووایي چې ستا توبه په دې صورت کې قبلیږي چې ته به ټول هغه منځونه کوې چې تا پرېښودي دي، او د هر کال هغه زکات پر وباسي ټول کوم تا نه پاتې شوی دی، او بیا به د خپل مال ته وګوري چې په دې کې کوم حرام دی هغه ټول به لرې کړې، نو دی ګورې که توبه وباسي. او کېدی شي والعیاذ بالله چې کفر بیا د اسلام نه غوره کړي، ځکه چې یو سړي 15 کاله شوي دي، دی لمونځ نه دی کړی، د روجې نه دي نیولي، د زکات نه دی ورکړی، مال یې سودي دی، مال د دروغو، مال په ډاکو، او ده ورته دا ووایي چې د دې 15 کالو لمونځونه به راګرځوي، په کال کې یو میاشت روجې دي، نو حساب وکړه د 15 څو شوي دا به راګرځي، زکات به ټول راوباسي، حرام مال به ټول ختمې، او دا او دا او داسې خبره هغه ته څه شوه؟ ګرانه شوه. نو داسې ټیم کې د ده سره دا ګنجایش دي چې بس موږ ورته دا ووایو چې توبه وباسه، الله ته واپس شه، نور ګناهونه بیا ونه کړي، بس او څه چې شوي دي هغه شوي دي. که نه؟ که نه د اولنۍ فتوا ول ورکو؟ ها اولنۍ موږ ورکولی شو، ما ته ته ووایي که نه چې هغه مال چې سړی ته ځان خلاصولی شي، لکه یو سړی دی هغه سره یو 15 ریاله د سود پراته دي، ځان له پراته دي، د دې نه دې ځان خلاصولی شي، دا 15 ریاله خو دې اوس لګولی نه شي، که رالي ده ته پته وي دا سودي دي، مونږ خو ده ته نه شي ویلی چې دا راواله ویې خوره، تومره خو ته مونږ نه شو ویلی، د دې نه به ځان خلاصوې. خو کور یې پکې جوړ کړی دی، بچول یې پکې کورونه جوړ کړي دي، غټې معاملې پکې روانې کړي دي، هغه شوي دي. نو ما خبره ګوره د هغه مال وکړه، داسې نه زما خبرې له څوک غلط رنګ ورکړي چې د هغې نه ځان خلاصول مشکل دي، ګران دي، خو چې هغه مال حرام مال چې د هغې نه ځان خلاصولی شي، نو د هغې نه خو به لازم ځان خلاصوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د حرامونه لرې ساتي، والله سبحانه وتعالی دې